حضرت وائی امت بمی آخیر کی گمراشی یو وقت بدا سراشی قرآن و پا حدیث پوری بہرز کی خنداشی یو وقت بدا سراشی حضرت وائی امت بمی آخیر کی گمراشی یو وقت بدا سراشی قرآن و پا حدیث پوری بہرز کی خنداشی یو وقت بدا سراشی اولاد بدا مور پلار سرا ہر وقت پا جنگوی کورونا باپ تنگوی پخلو بکالی موائی پزڑکی ببد رنگوی مخلوق بدرین تنگوی روزگار بدا دروغ یو تر بلا په دنیا شی یو وخت بدا سراشی حضرت وائی امت بمی آخیر کی گمراشی یو وخت بدا سراشی قرآن و پا حدیث پوری بہرز کی خنداشی یو وخت بدا سراشی فیدا بمخالف شد توحید و د سنت فٹ اخلی پرشوت فوجا د لالچ بزی فزی کڑی اشاعت د شرک و د بدعت نو قرآن بحسل ولی بی عملا باملاشی یو وخت بدا سراشی حضرت وائی امت بمی آخیر کی گمراشی یو وخت بدا سراشی قرآن و پا حدیث پوری بہرز کی خنداشی یو وخت بدا سراشی خیرات او زکاتنا بعد مخدم العزیشی ہر زیبی مزیشی روانی دا اخلاق زیف زیب جنازی شی غیرت بدری رازی شی پا مخ کی دا سڑو رکا دا خزوبا حیاشی یو وخت بدا سراشی حضرت وائی امت بمی آخیر کی گمراشی یو وخت بدا سراشی قرآن و پا حدیث پوری بہرز کی خنداشی یو وخت بدا سراشی سہرا تر مخام بیو بل سر دوکاوی سکا بنا سکاوی ظلمنا بلگیاوی عمل د مسلمان بد کافرو د خنداشی یو وخت بدا سراشی حضرت وائی امت بمی آخیر کی گمراشی یو وخت بدا سراشی قرآن و پا حدیث پوری بہرز کی خنداشی یو وخت بدا سراشی مالدار و غریب دوڑ بتر فوزی ابی زانوی ہر کور کی بابتانوی خوشال بسوک نوی پجوندن بپریشانوی پسوچ کی باروانوی خواگ خواگ یاران بد یو بل سر جداشی یو وخت بدا سراشی حضرت وائی امت بمی آخیر کی گمراشی یو وخت بدا سراشی قرآن و پا حدیث پوری بہرز کی خنداشی یو وخت بدا سراشی خواگ خواگ یاران بشید یو بل نوی زارو شی ختم با اعتبارو خواگ خواگ یاران بشید یو بل نوی زارو شی ختم با اعتبارو پیسا برور درور اکڑی جدا او زید فلارو دیر کم بوی دیندارو وی چی وخشی دا قیامت نو بالکل رکابا سخاشی یو وخت بدا سراشی حضرت وائی امت بمی آخیر کی گمراشی یو وخت بدا سراشی قرآن و پا حدیث پوری بہرز کی خنداشی یو وخت بدا سراشی
عاشق بوی د خېټې پټ دشمن بد اسلام وی د کوپر با غلام وی عاشق بوی د خېټې پټ دشمن بد اسلام وی د کوپر با غلام وی ویدا بما توی هرا خبره بای دام وی خوراک بی حرام وی د قوم په عملونو به حاکم تورا ولاشي یو وخت به داسې راشي حضرت وای امت به می آخر کې ګمراه شي یو وخت به داسې راشي قرآن او په حدیث پورې به هر ورځ کې خندا شي یو وخت به داسې راشي چې راشي هغه وخت په قبله به جنګ جوړیږي برجونه به نړیږي چې راشي هغه وختونو په قبله به جنګ جوړیږي برجونه به نړیږي ژوندي به مقبرو کې خپل مړو نه تښتیږي سرې وینې به بهیږي ژوندي به مقبرو کې خپل مړو نه تښتیږي سرې وینې به بهیږي دا ځمکه به یو ځل علیه درا کربلا شي یو وخت به داسې راشي حضرت وای امت به می آخر کې ګمراه شي یو وخت به داسې راشي قرآن او په حدیث پورې به هر ورځ کې خندا شي یو وخت به داسې راشي